الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. د قربانۍ په څاروي کې بهتره دا ده چې ښه تازه او چاغ وي او داسې عیب پکې نه وي چې څاروی ورسره بې ډوله ښکاري. په څاروي کې هغه مشهور عیبونه چې قرباني ورسره نه کیږي نو د هغې تفصیل دا دی. اول ړوندوالی دی چې څاروی ړوند دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو څاروو کې چې قرباني ورباندې نه کیږي نو یو یې پکې العوراء البین عورها ذکر کړی دی. فقهاو د دې تفصیل په العمیاء والعوراء سره کړی دی، یعنی چې د څاروي یوه سترګه ړندی یا یې دواړه سترګې ړندې وي یا پوره ړوند نه وي لیکن د یوې سترګې د درېمې برخې نه زیات نظر ختم شوی وي یا یې د دواړو سترګو د درېمې برخې نه زیات نظر ختم شوی وي نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. او که درېمه برخه یا د درېمې برخې نه